خپل ژوند پورې خله چې خفه یو ستا په ګیره باندې دې خپل ژوند پورې نور خفه یو موږ چې مرګ څخه الله پاک راکړه چې زه دې ړنګ یادونه دې په زړه کې را سره مونږ تلو د کمپلیکس طرف ته زموږ داسې روان یم کمپلیکس ته روان یو هغه ته همداسې کوڅو کې به ګرځو ماښام کباړ خود ته ټولو وګوره هغه کراچۍ دی ویې ګورئ راشه هغه دی ولیاړه څه وایې ورځ څو روپۍ پیدا کړې ورځې کله 100 شي کله 200 شي کله 300 شي کله سره شي نو مونږ هم راوتو یو غریبۍ پسې دا اوس راوتو یو مزه کوي 100 روپۍ پیدا شي کور ته به شوي هغه نو بس ګرځو راګو درک نه لګي نه درکونه ورک سهار چای هم نه دی څښلی مونږ هم نه یې څښلی دا مونږ ځوانان یو مونږ در باندې حق لرو صحیح چې لاړ شو چېرته چای وڅښو صحیح شو چې خرچه مرچه به رانه کې خرچې چېرته دا یو لسګون دی راسته څه وایې دغه دی راسته یو لسګون دغه یو لسګون دا خو چې ته ما ته راکړې بیا ته څنګه کوې زه بس ما ته الله مهربانه باچا دی الله مهربانه باچا سهار نه دې همدا کار کړی سهار نه خود هم دغه کار کوه څه وایې نشته کباړونه ورک دي پهلوانه خلاصې شي خپل ژوند پورې خله چې خفه یو د هجران تو رو تیارو کې دی اسیر یم ستا په ګیره باندې دې خپل ژوند پورې نور خفه یو موږ چې مرګ څخه الله پاک راکړه چې زه دې نه صبر دا بدل نه خطې سهار نه دا 10 روپۍ کار کړی او څو بچیان دي داسې یو 10 دانې دي کار والا ته کار والا زه نور جنکې دي او بس یو د دوه لکان دي هغه سبق ژوند سخت دی نه ژوند سلای سخت الله مهربانه باچا دی څنګه نشي تېرېدلو مې دا وګوره خدای پاک موږ ته 10 روپۍ راکړي برکت باندې موږ چې ځوانان یو شرمېدون بس موږ چې داسې یو نو ته خو به حتما لږ مشکل کې کور کرایه ده که کور خلاصې شي همداسې یو ستا غوندې یو سړی دی هغې راتللی 2 کوټې دي بس ما ته یې دې کې واړوه دیوال میوال هم نشته ژوند دې ډېر ځوري که څنګه ژوند والله چې نور ځورېږي ځوري دی ولې د ځوري څه مشکل دا دی چې نشته کارونه شته نه کارونه ورک دي او بس کارونه مارونه شته نه او بس دغسې ناست یم سبا چې دې کباړ چې راوځو ماښامه پورې ګرځو دې کوڅو خدای که مو د غرمې ډوډۍ خوړلې وه موږ دا ډوډۍ چې وخورو که د ماشومانو له ډوډۍ ولې نه پورې خوري الله خو مهربان دی الله مهربان الله خپل بندګان د یاده نه باسي الله پاک مهربانه باندې نن دې 100 روپۍ ګټلې دي رښتیا وایي صرف 10 روپۍ همدغه 10 روپۍ خو د ګټلې څه داسې کومه ورځ ده چې ته ډېرې پیسې دي ګټلې په هغه ورځ خوشحاله شوی الله که یو ورځ باندې هم داسې کباړ کې داسې روپۍ ګټلې چې خوشحاله شي نه په دې ژوند کې دې کومه ورځ ډېر ښکلی کار کړی چې ډېرې دي ګټلې 100 روپۍ دي ګټلې دا 200 300 250 خلا کوم دینه پورته کې یو ورځ هم ګټلې دي کله 300 شي کله په دې ژوند کې هېڅ کله هم داسې ډېر کار نه دی کړی نه ډېرې روپۍ هم نه یې ګټلې چې پراخه روپۍ نه 100 روپۍ وګټې چې خوشحاله شي مثال نن داسې یو ګټه نن وکړي که نه چې کراچۍ هم کور ته ویسې دمه وکړې نن کرار یو ځای کې بس کرار واړی د کور ماشومانو سره ښه خوراک وکړې او بېغمه کښېنې ماشومان دې هم در سره خوشحاله شي ته هم یو ورځ خوشحاله شي کومه ورځ به چې ته خوشحاله شي بس الله به مهربانه الله وایي تاسو زما بندګان خوشحاله کړي زه به تاسو خوشحاله مجبوري چې راواخلي که نه خپله به خفه کېږي بس حاجي صاحب دغه 10 روپۍ به زه درنه والم ځکه دا ډېرې حلالې پیسې او دا ډېرې بختورې پیسې صحیح دی دا به ما سره وي زه به تا ته نن یو 100 روپۍ درکړم او ته به ډایرکټ یو کار کوې کور ته به ځې صحیح دی که نه کور ته به ځې او د خپلو ماشومانو سره به دې څنګه کې دا دې تا د نن ورځې مزدوري 2000 صحیح شو او په دې 1000 روپۍ د خپلو ماشومانو ته غوښه او شیان والې صحیح دی انشاءالله او دا به زما له طرف نه مورکۍ ته ورکړي
چې بس مور ځان ته شیان پې والي صحیح شو. صحیح دی انشاءالله صحیح شو. دا د نن ورځې مزدوري صحیح شو. او کور قرار یې کور ته لاړ شه کور کې واړوه الله خوشحاله شو اوس که نه الله د خاوره سره. صحیح دی ها. بس تاسو خوشحالي زموږ خوشحالي ده او د خیر رب صحیح. العالمین خوشحالي ده الله دې نو خوشحاله کړي. موږ همیشه د داسې اشخاصو پسې ګرځو هغه چې واقعیت دی مستحق وي او ته بیا په دې سپینه ګیره باندې دا کراچۍ چلوي بابا جانه ته زموږ د والد صاحب په ځای باندې خیر صحیح. او الله دې د غیبو نه کار جوړ کړي. الله امین. نو اوس خوشحاله شوې اوس خوشحاله شو. خیر صحیح. ما ته به یو غېږ راکړه غم دې سملا که پښتون د ناماتېږي را پسې لکه انګار